بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تاسو ورور احمد ضیا احمدی او تاسو ګورئ ضیا ټیکنالوژي. کو تاسو غواړئ چې د خپلو کشرانو یا په خپلو موبایلونو کې دغه غلط ویب سایټونه یا دغه ویډیوګانې کمې چې په ګوګل کې راځي، یعنی کله چې تاسو دغه سرچ ورکئ نو دغلته دغه ویډیوګانې راځي. په ډېر بخښنې سره دغه سرچ زه په ګوګل کې ورکوم، تاسو ګورئ چې دغلته دغه ویډیوګانې دي او دغه ټولې بلاک شوي دي، یعنی نه شو کېږي، نه ښکاري. نو تاسو ګورئ چې دغلته ما دغه سرچ ورکو او دلته دغه ویډیوګانې ګورئ چې یو ویډیو هم رانه کو، په دغه آل باندې کلیک وکړم یا دغه ویډیوګانو باندې، نو دغه ویډیوګانې ټولې بلاک دي، دلته نشي کولی چې دغه ویډیوګانې ماته راواوړي. نو که تاسو غواړئ دغه سیټینګ نه ځان خبر کړئ، د خپلو کشرانو او په خپلو موبایلونو کې دغه ویب سایټونه یا دغه ویډیوګانې بلاک کړئ، نو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ، تاسو به پوه شئ چې څنګه کولی شو موږ دغه ویب سایټونه یا دغه ویډیوګانې بلاک کړو. او که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یې خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دغه سیټینګ نه خبر شي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو تاسو به په خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ. چې کله مو کروم براوزر خلاص کو نو دغلته د سرچ په ځای کې به تاسو ولیکئ google.com. نو تاسو ګورئ چې دغلته ما google.com ولیکو، دغه به بیا سرچ کوئ. چې کله مو سرچ کو دلته تاسو ته دغسې انټرفیس به راواوړي، دغه سیټینګز باندې به کلیک وکئ او بیا به دغه سرچ سیټینګ کلیک کئ. نو دلته به تاسو ته یو پیج خلاص شي، تاسو ګورئ چې په دغه اولني نمبر کم آپشن کې چې کوم دغه دویم نمبر دی په دغه باندې به کلیک وکئ او په دې دویم نمبر کې دغه اولنی نمبر کم آپشن چې دی ډو ناټ آټو پلی دغه آپشن به کلیک کئ. نو بیا به تاسو اخري برخې ته راشئ او دغه سیو بټن به کلیک کئ او دغه اوکې به کلیک کئ. نو دلته به دغه ټول ویب سایټونه یا دغه ټولې ویډیوګانې بلاک شي. نو که دلته بیا هر څوک هر څومره سرچونه ورکړي، یعنې دغه نومونه ولیکي او دغه سرچ کړي، نو نشي کولی هغه دغه ویډیوګانې وګوري یا دغه ویب سایټونه کولاو کړي. نو دلته دغه سرچ دغه نوم زه ورکوم او دغه سرچ کوم. نو تاسو ګورئ چې دلته دغه نوم ما ولیکو او دغه مې سرچ کو. نو دلته تاسو ګورئ دغه ټول ویب سایټونه دغه ټولې ویډیوګانې بلاک دي، یعنې بندې دي. نو هیڅوک بیا نشي کولی دلته دغه ویډیوګانې وګوري یا دغه ویب سایټونه کولاو کړي. نو ګرانو دوستانو، امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره دغسې ویډیو تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.